حج ته روان دی یو سړی 600 روپۍ دی ورسره لار کې یو ښځه ناسته ده د مردار خره نه غوښې پرې کوي او ښکری کې اچي بیبي دا څه کوې هغې ورته ځه کار کوه وی نه پوهی به مې وی ځه بچیه ولې مېړه درد دی وی نه بیبي ما به پوهی وی نن څلورمه ورځ ده چې زم نهر یم او بچي مې نهر دي خاوند مې مړ دی 4 لوڼه راته یتیمانې پاتې دي نن څلورمه ورځ ده سحر چې راوتما نو لوڼو راته ووې چې مورې که نن دم سره نه وړه نو بلکل هلاکې به شو ټوله ورځ وګرځېدم چا راته د یو نوړی روټی ستو نه کو لکه مې خیال وکړو چې که نن هم تشه لاړې نو لوڼه به مې مړې شي مسله دا ده چې څوک د لوږې مړه کېږي نو هغې ته مرداره خوړل روا دي نو دا د خره غوښې ځکه په دې ټوکری کې اچوم چې بچولی یوسم چې بېګاله پېشپه تېره شي دا حاجي صاحب ورته وایي بیبي زم در سره زم وی بچیا ما سره ځکه مزه چې زما په کور کې خدای ګواه دی د دې مردارو غوښو نه به بل شی نه وي زه به ستا مېلمستیا په څه کوم ورته وی بیبي مېلمستیا له نه ځم هسې ځم چې کور دې ووینم وی چې ځې راځه وی خو په دې شرط به در سره ځم چې دا د مردارو غوښو ټوکری به زه په سر وم او ته به تشه روانې الله وی جامې به دې پلیتې شي وی زه د خدای غواړم هغه ورځ چې یو بې کسه سره مې ټوکری په سر وي او اسخاو به په ما را روان یو جامې مې پلیتې شي دا پلیتې نه دي بلکې دا پاکې شوې وی ډېره ښه د مردارو غوښو ټوکری حاجي صاحب په سر کړې د بوډۍ سره روان دی چې دروازې ته ورسېد لوڼه ورته په دروازه کې ولاړې وې وی مورې نن دم سره نه وړه وی بچیه خفه کېږئ ما ډېرې سربې او مزېدارې غوښې مې درته راوړې لوڼه ډېرې خوشحاله شوه حاجي ورته څه وایي ړکې سوچ کوي چې په خدای قسم چې هغه د مکې د کعبې تلو نه د دې نهرو کعبه جوړول ډېر ثواب دی دل بدستا ورد کے حج اکبر است 100,000 کعبہ یک دل بہتر است رحمان بابا سوئی وہ د خلیل تر کعبے دا کعبہ بہتر دا د خلیل تر کعبے دا کعبہ بہتر دا چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه الله 800 روپۍ راوېستې ابو ډایله ورکړي چې زه حج تتلما خود حج تلونا ما ته دا ثواب زیات ښکاره شه دا والی 800 روپۍ د 4 ورځو نهر ای چې ولیده الونه ورته دعا کوي ورته واجی صاحبہ د دې نیکۍ په بدل کې ته چې څه وخت کې مړ کېږي نو الله پاک دې په دغه وخت کې د ایمان دولت نصیب کا ادوه مدینه ورته واجی صاحبہ ته چې مړ شې په قبر کې دې کېږدي منکر نکیر درته سوال او جواب تراشي نو الله دې داسې جواب په جبر اعلی والا چې د منکر نکیر د پکړ نه پیزان خلاص کې ادره مورته وي واجی صاحب چې اسرافیل علیہ السلام پښپې لای کې आवाज وکي او دنیا د زمکه نه راوځي نو الله پاک دې په دغه ورستاد پیغمبرانو په ټولي کې شمار کې اصل ورم ورته واجی صاحبہ چې د قیامت ورځ وي الله قاضي وي او جناب محمد رسول الله شفاعت کوي په دغه ورځ د خدای دیدار او د محمد رسول الله شفاعت دی نصیب شاه دعا ورته وکړه ای پرې خو دې ته واپس کور ترا مرګر ور سره وعده کړی و حج ته بزو دادی داد
ای چې واپس رااله د ته وی راغه مینا کې چې ناستو دا خبره داسې و دی وی زه خو مینا ته تللی نه منو څه خبره بیت الله شریف کې وینان روضه مبارکه ته ولاړو یو زم درود وی نه والله کزه تللی ای ورته دروغ ولې ظالما تازه حج نه راغله او دروغ وی دوی والله قتل هغه ورته په خدای قسم په مدینه منوره کې سردار کونین تا مونږ سره یو ځای ولاړ و او درود دی ټول ورځ په دې جګړه تیر د شپې په خوب کې جناب محمد رسول الله ورته وی چې اجي صاحب تا خونن ټول ورځ په جګړه تیر ورته وی یا رسول الله زهشتنیم تلو دی اجانو را سره جګړه کولې ته مونږ سره وی حضور علیہ السلام ورته وی بچیا مخه پکېګا تا چې په کوم ورځ هغه د حج پیسې دا غسلور ورځو د نهارو د یتیمانو په خېټه کې واچولې په مغه وخت الله ستا په شکل یو ملائکه پیدا کړه هغه ملائکه به تر قیامت پورې حجونه کوي او ثواب به الله تعالی درکړي ناستا په شکل ملائکه ور سره مرګره وا دوی زکه درته وای چې ترا